الله تعالی عنہ عن النبي صلی الله علیه وسلم. دا انس رضی الله عنه نه نقل شوی دا ذمہواری هم په تاسو اچولې وه. connected or that even is دا مقدار د حدیثونو نو دام بکې دا نه نقل شوی نبی صلی الله علیه وسلم نه قال غوي یخرج من النار وزیب دورنا من قال سوک چې وی لا اله الا الله نشګره بل اقدار د بندګۍ سوا د الله دا پجبو وفي قلبي وزن شعيرة من خير دن پل دی کی پاندازه د وربشي ایمانی خیر دل دمانه د ایمان دویم یخرج وزی من النار ورد جهنم من قال سوک چې لا اله الا الله وفي قلبي دن دی کی وزن بره من خير پاندازه د غنم د ایمان نه بره غنم دریم اخو وزی من النار د ورد جهنم سوک چې لا اله الا الله وفي قلبي دن پړ کې وزنو ذره من خير پاندازه د ذری ایمانی دا حدیث دلیل دی بزیادت الایمان و نقصان ذکر امام بخاری باب کې باب زیادت الایمان نقصان با زیاتوالی د ایمان کمی ده یک زرا کم ده د غنم نه غنم کم دی ور بشنه درجه شو لګه اشوبو د وجنم او د دې اندازو د وجنم معلومي ذکر محدثین بدل عربانه تلی دي مولانا عبدالحی صاحب حنفی ویلی دي چې اختلافي ځکه با د محدثینو مذهب قوي ګوري کې په دلیل باندې بناوي 200 ختم حدیث دې کې مسل کې زیادت او د کمی خبره دا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ او دې ته کوم حدیث وای حدیثي موقوف ان رجل قيوسلو ديودنا ویلیوت امیر المؤمنین آتون بی کتابکم تقرؤنا یو عددن نستازو کتاب کی تاسو للی لو علینا معاشر الیهود نزلت کچری بمنگ طولی دیود نازل شولت تغنا ذالک اليوم ایدا خام جوکڑی مند دا ورز نختر رعای آیت دی کم یو آیت ہی آغا آئی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا سورہ المائدہ دریم او دا اصل کې درې جملې اوس می پورا کړه تاسو لا کامل کړه مې تاسو له دین تاسو په اعتبار د مقدارونو پورا کړه تاسو نه مخبل مان دین په اعتبار د کیفیتونو ور کړه مې تاسو پای د پر اسلام دین اکمال کمن اتمام کیفن ځکه په دین کې دا درې چیزونه ضروری دي الکم والکیف واللم کم مقدار کیف و طریقہ لم دلیل کدا دوست عمر رضی اللہ عنہ قد عرفنا ذلك اليوم کنن پیجو دا ورځ المکان الذي زیا نزل چنار شی په نبی صلی الله علیه وسلم وقائم ولاړو بیا عرفت عرفات کی یوم جمعه پورز د جمعه باندې زی عرفاتو ورځ جمعه د دې جواب مطلب دا و چې ته یو اختر وې په دې کې منګه دوا اخترونه جمع یو د عرفی والا او بل د جمعه والا او دا د خوشحالی د پاره لوی سبب
او مخکې د دین هم چې کوم دین راغلی کامل او خو لیکنو د کمی زیتی چې هغه د نسخ په وجه باندې کمی زیتی اپو کې جاری وو او د دې جملې نه پس په دې صفت باندې شي باب زکات من الاسلام زکات هم د اسلام شعبه ده اسلام دین ایمان دا ټول ایمان د پاره د استعمال کړي ان طلحه بن عبید الله طلحه زید عبید الله رضی الله عنه نقل شي د دناته دیر شدي سنام مندلی شوی دی منقول دام پکې یقول جاء رجل اغلی وسلم من اهل نجد د نجد والون الى رسول الله عد الله رسول صلی الله علیه وسلم سائر الراس چې ببر سر والو نسمع اوریدمن دویه صوتی انګازه د आवाज داغه ورانه قوم نفو ما اقولو پاچاغه ویل تر دې نږدې شو نبی صلی الله علیه وسلم بلې جبه بدل او جبه چې بدلی صرف انګازه به اوري نور به پوهېږي نشو پیدا هو يسأل نه غانا تفوس کوان الاسلام اسلام بارکی معنا د دې د شرایع په بارکی کامات رسول صلی الله علیه وسلم خمس صلوات پنځه منځونه په یوم واللیله دنه پورش پګي او الحلال یا غیر رشت ما سوا ده اویدا الا انت توا مگر چې تو نفل کې په خوشی باندې کې رسول صلی الله علیه وسلم یې وصیام رمضان روجه د رمضان دی حلال غیرها اشتف ما سوا ده هغه اعلان علیکم الا انت تو مگر چې ته زیتی کې تکینا قاو ذکر له رسول الله بیان کړو دته د الله رسول الله زکات د زکات او حلال یا غیر اشتف ما سوا دینه ورنا الا انت تو مگر چې ته نفلی کی او زیتی کی او افاد ور رجل شاکل وسړی غوي والله لا ازيد ولا عزا ولا انقص قسم فالله زب زیتوال نکم پدیو کمال بنکم پدې سوال لازم چې نور احکامات خمشتا څنګه ویلي د دې مطلب دا من عندي د ځانه ذکر دا د زیتوالی او کموالی گنجائش دا بندل نشتا امتی لنشتا چې اغلا نشتا صحابی دی نو تابعیل د کم زینه شو تب تابعیل کم زینه شو مفتیل د کم زینه شو رسول صلی الله علیه وسلم افلح ان صدقان کامیاب شوه د کوچری د رښتینی وي افلح و ابيه ان صدق مسلم پر روایت کې د سم راغلی کامیاب شوه دی افلار مې دی قسمه کوچری دی رښتینی شي پدې علوم شو چې دا د ایمان شعبې دي خودی کې زکات امام بخاری زکه باب کې خودله چې دا نور خو مخکې ذکر شي کنه شعبو کې منځونه او روزه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ایمان سوچ اور پسې جنازه د مسلمان پسې ایمان د وجنا احتسابا ثواب غنو د وجنا ایمانی فالله رسول د ایمانیات ثوابیم غني او اذا ستا يصلي تر دې جنازه کی په او افروزگار شي من دفن خخول پاین ورجه دا واپس کی د سان قرات ان په دو قرات هر قرات مثلو دن شان دو هد ډیر اجری کی ومن صلى سو جنازه کی په واپس قبل ان تو مخکې د خخیدونه پاین ورجه واپس کی وی قرات ان په قرات دو قرات او یو قرات دا دون د فار دلیل دی چې باب اتباع الجنائز من الایمان جنازو سره ورسې کېدل د ایمان شوبه ده او کله
ایمانا و احتسابا دا دو خبرې پکې شته دی او په دې کې نن سبا په امت کې ډېر کمی دی. عن عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په دې باندې باب دی نو باب خوف المؤمن من يحبط عمله العشر مؤمن به ویریږي له دې نه چې عمل برباد شي په ناخبرۍ کې. دنه نقل دی نبی صلی الله علیه وسلم سباب المسلم فسوق کنزل کول مسلمان ته ګناه ده او وتل د طاعتنا وقتال کفرنا او جنگ کول داغي کفرنا دا کفر دی معنی د خپل درجه کفر دی یا کفرنا د کفر والا عمل دی دای کار کوي جنگونه کوي. کفر دو قسمه یو مخرج عن الملت او بل غیر مخرج وي. مخرج عن الملت او چې انکار او سمرګری استخفاف او سمرګری قتال هغه به د دین نشتون کې او یو په خپل درجه کې لري حقته هیڅ کې نه دی دې کې دا مراد دا خای چې ګورا په دې کې درجه شته دی دا خای چې ګورم کلا د خکته درجه والم پورا خطرې والا دی ځان به ساتي. انو بعد تم نسامت رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج بيخبرو راوتلو خبر ورکو بليله القدر فطلعها رجلان من المسلمین د جګړه شروع کړو د 200 مسلمانانو میری ذکر کړی پردې د پاره جګړه باندې طلعها دسه جګړه چې یو بل اگر احکلی او زور په لګولی نا انی خرجت لیوخ زراوت خبرم کوم په ليله القدر و انه طلع فلان وقنا جګړه شروع کړو پلان کې پروفیات پورته شولا د علم ود علم پورته شوه تاینی پورته شوه واسع یکون خیر لکم نزدید چی بهتر تاسو لا التمسوا بالسبع والتسع والخمس لټوي په و نه و بنزو کې انا اخرانه کې او داغي پتاقو کې تاغ کې دغه راځي. باب سوال جبريل نبی اسان الایمان والاسلام والاحسان بیان د تفوز د جبريل کې نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان اسلام احسان کې درې دغه سلورم قیامت او پنځم د نخې پنځه تفوسونه دي. معلومه شولا چې دا از د کیږي چې نو ایمان بالتعلیم والتعلم څوک به زده کړه کوي څوک به خایب. عن ابي هريره رضي الله تعالى قال كان رسول الله او رسول الله يوم يورد بارزا للناس راوتون کې انسانانو ته کارځي کې تناس راغلیو تو رجل یو سړی معنا په صورت د سړیو و ملک په شکل د سړیو زنو کې راضی احسن الناس وجهن خیسته مخواله طيب الناصرین خیسته خوشبوئی والا او کان نسیاب ولم یمساعد نسن گویا کې کفر تاخیر نه ورسېدل. مسلم کې د سیتل علینا رجل شدید بعض السیاح شدید سعاد الشعر یو سړی راښکاره شو سخت سپینې کپړې او سخت تور ویښتې و. ابن ابان کې شدید سواد اللحیه سخت توره ګیرې وه لا یرا علیه سر سفر سر د سفر پې نه بلکې راځي العارف منا عدل چا نه پیژا. معلومه شوله چې غیبدان نو صحابه کرام پنځه تفوسونه وګراول فسویلیوم الایمان الشهد ایمان آیا ایمان دا چې ایمان نوړي په الله ملائکه کتی ملائکه دا وبلقاء یو په ملاقات دا او رسول پیغمبرانو دا او تو من ایمان بالباس دوباره ژوند
اویلم الاسلام شر اسلام دا ان تعبد الله د الله بندگی کې ولا تشرک صدر نه منیسا وتقیم الصلاة پابندی کې د مانځ او تو تی زکات اور کوي زکات المفروضه فرض کړی شي وتصوم رمضان روزه نسی رمضان مل احسان شي او ان تعبد الله چې ته د الله بندگی کې بل روایت کې ان تخش الله کان نک ترا گویا کی تی ویني پهلم تکون ترا غتی نیویني پنه را کې قنا تاویني دا دوه ذکر کړی چې احسان دو مرتبه دی او اعلی او بلدنا اعلی دا د چتف بندګۍ کې په الله دی نظری ودنا دا د چې د الله نظر په ځان باندې مانی ناوی متسا کله به قیامت او المسئولنا نه ته پوس کله شی د فبارک چې زیما او عالم خپو د سائل د پوس کون کې نه جته مطلب تا ته چې څنګه علم نشد سي ماتم نشد پینځم د پوس څه کویلیو بلیات کې راځي چې نه خیرات او ها نو ته یو سوق به زر خبر کم تا نشرات د نه خونه اشرات د شرط جمع ده نه خو ته لري لقد جاء اشرات قرآن کې په دې الفاظ استعمال او اذا ولدت لمت ربا کله چې زیږي وین ځ خپل سردار رب ته هم راغله بال هم راغله د دیو مطلب دا دی چې اسلام غلبه او مسلمانان غلبي والا شي او کافران ونیسي او دای د خزو نونو میاندو پیندو نه سجول کی وینځي اوینه به بچي وشي نو اب په منزله د سرداری کن دویم دا وای چې بدی کې مطلب دی نافرمانی د بچو د والدینو چې وسم بچی نافرمان شي د مور او پلار او بچی د مور سره د معامله کوي لکه څنګه سردار دی وینځي سره کوي پلار سره معامله کوي لکه څنګه چې غلام د مولا او هغه د سره بل وایذات طاول رعات الابل البهم کله چې وګدواله شروع کی سراون کې دو خانو البهم چې برګ ورګي البهمي چې مين باندې زیر شي صفت د ابل پیشینو صفت د رعاتو بهم زوتوي تورانګو تو دل بنیان په آبادی پی 50 دنه نه په 500 کې چن پويږي پای سو سواد الله ایګي بل استر نبی صلی الله علیه وسلم الله عنده المساء دا د سورته لقمان اخری ثم به شاکړو تلو نیو نو ردو واپس کوي فلم يروا شيء نیو شي اذا جبريل جاء يعلمنا دينه درې شواروزه فسویت دي تویلی یا سوګو الله رسول ته پته اذا جبريل راغلی خو د انسانانو ته دین داغه په دین کې وته دا ایمان اسلام احسان سلورم قیامت پنځم د نشانی زبان کړو وانی نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی دام اول کراله رضی الله تعالی عنہما دوړ صحابي یو سلو چلیل حدیثونه ته نقل وای دی کې باندې بابو فضل من استبر لدینی وا باندې بهتره دا چې خپل دین ډیر پاک کی دین ډیر پاک او ما ورته رسول صلی الله علیه وسلم نے حلال بین حلال ښکار دی ول حرام بین حرام ښکار دی او بینه مشبعات من دي کی هغه شکی چیزونه شکی کړي شي چیزونه نفوی وای کثیر من الناس انسان دغه بي پمانه د غشوا سوچ ځان بچ کې شکی چیزونه قد استبلدي غیر جی کینن فاګه غو خپل عزت او دین څوک چې واقع شي به شوا شکی چیزونه کراین پشان دشمن کی ایران چې مال سره حول الهما چافر چراغان نږدې چې واقع بشي پای الا و ان لم كل ملك همن خبر شهر بادشاہ له چراغای
خبر شوی نعم الله چې راګه د الله پیرځي پس ما کې محارمو د حرام الا و ان فی الجسد مضغه خبر شه دنه بدن کې ټوکړه د واخه ده اذا صلى الجسد كله کله چې سېکيږي جوړيږي بدن ټول کله چې خرابي بدن ټول الا وهي القلب خبر شه هغه لنی کې دا بیان کړي استبراء الدین په سمانه راځي عزت او د دین د شکی چیزونو نه ځان ساتل وان ابن عباس نزلات اوما نازل اختم حدیث اي نو عبد القيس یقینا وعبد عبد القيس یقینا جرګه د عبد القيس وبڅتوي الجماعه المختاره هغه ټولی ته چې غوړه شي وسم خلکم دا ذکر کوي هیڅ کوم د دې ذکر راغله قران کې مو پچته الله ته چې کوم ور جنت لما اتو نقل چې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم ته دا مختلفو ټیمونو کې راغلی او یو ټیم کې دا او دا ایسل راوړي باب ادای خمس من الایمان خمس دا کول بیت المال ته د ایمان نیه من القوم او سوق دی قوم یا من المال الوفد سوق دی دا جرګه نبی علیہ السلام غیب دانور دی دی اغه ربیعتو منګ ربیو مرحبا بالقوم یا بالوفد مرحبا بالقوم دی مرحبا دیتا اسم ظرف وی او دا معمول د پټ پیل د بارا اتایت مرحبا او مرحبا نه مراد موضعا ذا رحبین رحب پر اقیت ویم تسلی راغلی مرحبا بالقوم راغلی ته زید اغا فراق والی ته بالقومی اغا قوم یا بالوفد خداینا تعبیر مونږ څنګه وغوښتانه په خیر راغلی دی قوم ته یا پتان پلمانه دغه مرحبا څه دی اسم ظرف مفعول دی د فعل فعل د بار مفعول به اتیتا مرحبا نو مرحبا بالقوم د دیمان اتیتم مرحبا راغلی و تاسو اغازه پراقتان چا فراغ دی بالقوم قوم باندې او دارنګي وپن غیر حذف دا سوال کی چې نه دې رسوا شي ول انا د امانه د خپېمانه شي ولی په خپل خوشی باندې مسلمانان بغیر د جنگ او بغیر د قیدی کولونو ولی کو د سوي بیا به شرمول شي او بیا خپېمان هغه د الله رسول صلی الله ان لا نستطيع من وسن له چرا شوتا د الله بشر مگر عزتمند میازو میستا عز الحي من كفار مضر دا قبیله د کافرو د مضرنا دشمنان دي نو چا زمون ستا میز کې خطر ده دین زر نشو راتله نو سو کا فامرنا بهم پس مته حکم وکا په هغه حکم باندې چا جو دایره وستونه مې د حق او باطل کې نخبرو به من ورانا خبر ور کوم پایا چا زمنا اخوا دي او داخل وش به جنت تپوسه تکړه وانی لشربان آیو تکړ واردغه سکی شرابونه حکم او تکړه په څلور من کړو څلورنا امرو کو تکړه بلی مان بالله او په ایمان په الله آیو تاسو پیژنې سره ایمان په الله یواز او الله رسول بو یو شهادت دې چې لا اله الا الله نشګه برادر د الله نه سوا لا شریک له لای صدر نشتا کین محمد صلی الله رسول او اقامه سره پابندۍ د مانزو ایتای زور کول زکات صيام رمضان دې رمضان او چې کله کفار مضر ذکر کړو او دای سره دشمنی ذکر کړو
نو د غنیمت حکم یې ورته ذکر کړی ځکه چې د کافر سره دشمني نو بیا به خامخا څه اخیستلي ورکوئ د غنیمت نه الخمس پنځم حصه منع کړي څلور عن الحنطمي د شین منګي نه والدباء د کونډۍ نه والنقیر والدباء او د کدونه والنقیر د کونډۍ نه والمزبط د روغندان نه حنطم شین منګي والدباء د کدونه کدو والا لوښې والنقیر د کونډۍ نه والمزبط د روغندان نه حنطم شین منګي دوبا د کدونه جوړ نقیر د تانی د کجوري نه چې آغا وکنستلی شي مزفتن چې تارکول ته توشي نه تسوي روغندان کیږي بیا خلک تیل غوړي ډیر کړه تیل مخیر تار ګول کې شوی زپت بځه نقیر بځه دا غویل مقای یارو دا د مزفت بځه ویل دا دغه یو شی دی مزفت خو شو ک نقیر بیم دا آی احفظوهن یاد کې خبرو کې مونا کو استاس ونا خواجی نور ته مرسل دا ذمہواری د تعلیمم یادولو سره عملی کولو سره سوال 50 حدیث عمر رضی الله عنه حدیث انما الاعمال بالنیات وقد مخکې شو د کتاب کې زید شی وزاد زید کړي په قولنو انما لکن ایمان کنار شو اصلا چې نه دې کړي سوچ هجرت الله او رسول هجرت الله او رسول درې سره د باقی حدیث بیان کړي باقی حدیث دی باندې باب دی باب او جمعه جانم بنی مولون دار و مدار پنید آن ابی مسعود رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دا ابی مسعود رضی اللہ عنہ غلشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناوی اسمی کونیا بانی حدیثو کی ذکر کی نام بیرا تتاسو پیدا کوئی احادیثو تعداد دے 102 اویزان فقر رجولو کل چی خرچه که سڑے پخپلا نا پقتن خرچه یحتسب صحابی گنی فولو صدل صدقنا یو خدا وای چې پس بوجونه دیو پردی پیټی دیو دا به فشا کوم او یو دا چې ثواب دی نو دام صدقه ده ثواب به ګر او کوي دا دال سره وړو کو بچول سره وړو پان وان جرير ابن عبد الله البجلي رضی الله عنه دام نو راله په دې حدیث باندې باب دی باب په قول الدين النسي الدين خير قائد جریر رضی اللہ مشهور جلیل قدر صحابی 100 حدیثونه ته نقل وینو دام بگی هغه با تو بیاد وکړو د الله رسول صلی الله اقام الصلاه پابندی د مانځه او ایتای زور کول زکات نو سلیکونه خیر خوای در مسلمان بنیادی خبرې بیاد دیو د الله د نبی سره کیو بل د خلیفہ سره کی درجه سنگی وان رضی الله قال اني اتيق ناغلی او مد الله رسول صلی الله علیه او بای بیاد سکم په اسلام فشرط شرط لګول په ما ونسل لكل مسلمین وخير خوای دار مسلمان په واد ما سبیت کړه په دی باندې